څه وارخطا مسافري کومه څومره زړه ستړې زندګي کومه څه وارخطا مسافري کومه څومره زړه ستړې زندګي کومه په سرو غرمو باندې دیاړي کومه خپلو بچو له مزدوري کومه خدایه زمونږ مسافري ختمه کړې خدایه زمونږ دا غریبي ختمه کړې اواز په غوږو مې د مور رانشي هم د خورجانې هم د رور رانشي بس اوازونه د پردو اورمه چې شا به کش کاږه او راکاږه مورې خپه نه شي خپه یم دلته پلار ته مې مه وایه ناجوړه به شي چې نور د کوره نه بهر نه کړې زما چیرونه در په در نه کړې چې نور د کوره نه بهر نه کړې زما چیرونه در په در نه کړې په یوه نوڼۍ به ګزاره کوو زه دې یم ستړی خو چې دوی ښه وي پرون مې زوی سره خبرې کولې زه د دیوال سوري ته کېناستم ماشوم په ما پسې زورونه کول چې راشه ما په غېږ کې واله پلاره څه مې په سترګو کې خولې پرتې وې څه رانه اوښکو یوه او دوه خطا کړه چې ناڅاپي راته سړی ودرېده راته یې وویل چې ته کار نه کوې ماله دیکه راکړه چې بیا رانه شې رانه موبایل لاس نه پرېوتلو چې مې راوچت کړو پکې زوی نه و زما ماشوم زما زړګی نه و چې مې راوچت کړو پکې زوی نه و زما ماشوم زما زړګی نه و زه به په داسې مزدورۍ څه وکړم زه به په دې مسافرۍ څه وکړم چې یو ساعت له ګلالی نه پرېږدي راته خبرو ته بچی نه پرېږدي زما د لاسو خپو نه دم ووته چې د ماشوم بچي اواز چپ شو بس روره ساه رانه ونه وتله زما د ژوند نه څه نفرت پیدا شو زړه کې مې ښه کرل ریبل وکړلو چې دا سړی کمه د ځمکې لاندې خو یو طرف ته مجبوري ولاړه او بل طرف ته مې بچي خوارېده خو یو طرف ته مجبوري ولاړه او بل طرف ته مې بچي خوارېده شاته مې وکتل ورور مې نه و هغه د سوي زړه ټکور مې نه و چې د زړه بوج مې پرې سپک کړی وی خپل زړه لیونی مې قرار کړی وی خپل په هر طرف راته پردي ښکارېده څه عجیبه غوندې سړي ښکارېده په هر طرف راته پردي ښکارېده څه عجیبه غوندې سړي ښکارېده نه پکې مینه محبت و خلکه خو تش په زړونو کې نفرت و خلکه زړه له مې ډېره تسلي ورکړله چې لیونیه دا پردی وطن دی دلته چې دلته څوک د چا پروا نه کوي په مسافر رحم اشنا نه کوي چې دلته څوک د چا پروا نه کوي په مسافر رحم اشنا نه کوي دلته کې هر یو مسافر خفه دی مورې سحر او مازدیګر خفه دی په دعاګانو کې مې یاد ساته مورې والله مسافري ګرانه د امیر سالار زندګي ختمه شوه امیر سالار زندګي ختمه شوه نه خو زمونږ مسافري ختمه شوه او نه خو زمونږ مسافري ختمه شوه نه خو